زه مجرم نه یم، مدعي یم. لیکوال عالمزیب مسید. ژباړن عمر اندیش. لوستونکي مرسل احمدزی. پر عامو خلکو ظلم او پی ټی ایم. اوله برخه. د 2018 د فبرورۍ د آخري ورځو خبره ده. زه یوې کورنۍ ته ورغلم چې ماشوم یې د فوج د برېښنا دستګاه نیولی و او لاس یې پرې شوی و. فوج د ځان لپاره د برېښنا دستګاه د کلي په منځ کې لګولې وه. خلکو شکایت هم کړی و، خو نه هغه وخت او نه له هغې وروسته. کله چې ماشوم برېښنا ونیولو نو هغوی دستګاه له هغه ځایه لرې کړې وه. کله چې زه د هغه کور ته لاړم نو سړی زما لیدو ته راغی او ویې ویل چې پر موږ ډېر ظلم شوی دی. ستا د لیدو ډېره هڅه مې وکړه خو اوس مې ولیدې. زه غواړم چې ته زما کور ته راشې. ما وویل اوس خو زه چیرته ځم، خو واده کوم چې ستا کور ته به راځم او ستا ټوله کیسه به اورم. هغه د موبایل شمیره او د کور پته راکړه. هغه وخت زما ازموینې هم روانې وې. له ازموینو وروسته له ملګرو سره یو ځای د هغه کور ته روان شوم. له ډیره اسماعیل خان ښار څخه 40 کیلومتره لرې د هغه کور و. کله چې هلته ورسېدو نو د خپل کور پر ځای د ګاونډي په کور کې کېنولو. بیا هغه راته خپله کیسه واوروله. هغه وویل ما په دوبۍ کې کار کولو. زما د مشر ورور شمالي وزیرستان میرعلي کې هوټل و چې هلته د او بچیانو ته یې حلاله روزي ګټله. کله چې په 2015 کې هلته عملیات شروع شول نو هغه خپل کلی پریږدي جنوبي وزیرستان ته راغلل او هلته یې د خپلو اولادونو لپاره د سیمې په پیاده لار باندې هوټل خلاص کړ. څه هوټل و، خو 2 خیمې وې چې خوراکونه به پکې پخېدل او مسافر به له هغه ځایه ډوډۍ خوړله. 2015 د اپریل په 21مه پر موږ دا عذاب نازل شو چې په سیمه کې چیرته بمي چاودنه وشوه. فوج چې په لاره کې څوک پیدا کړل ویې نیول. په همدې ډول یې زما ورور او د هغه 4 زامن چې همدا 4 وو ونیول. د هغوی سترګې او لاسونه یې ور وتړل. بیا یې هغوی دومره ووهل چې زما یو وراره په لاره کې ور مړ شو. هغه تر 2 ورځو همداسې په لاره کې پروت و. کله چې په کرفیو کې لږه نرمي راغله نو چیرته چې هغه پروت و د هغه ځای کلیوالو هغه پورته کړی و او هم هغلته یې دفن کړی و. هغوی ترې عکسونه هم اخیستي وو چې ما فیسبوک ته هم پورته کړي دي. په بدن یې بې شمیره د خنجرو نښې وې. ظالمانو یې دومره لحاظ هم ونه کړ چې د سړي سترګې او لاسونه تړلي دي. شاید هغوی د خنجرو تمرین کولو. یو وراره مې شهید شوی و او پاتې نور 4 یعنی پلار او 3 اولادونه تر اوسه نامعلوم دي. موږ هیڅ نه پوهیږو چې هغه ژوندي دي او که مړه. زه له دوبۍ څخه بیرته راغلم ځکه چې د کور ټول سړي یې وړي وو. ما هغوی ډیر ولټول خو پیدا مې نه کړل. اوس همدا محنت او مزدوري کوم او د بل ورور د کورنۍ ساتنه هم کوم. ډیره دردونکې کیسه وه، مګر دا خو د هغې کیسې یو اړخ و. دوهم اړخ له دې هم دردناک و. بیا هغه یو ماشوم او یوه ماشومه راوړه او ویې ویل چې دا زما د مشر وراره زوی دی چې تر اوسه ورک دی او دا مې د هغه وراره لور ده چې شهید شوی دی او دا دواړه له هغې نه 6 میاشتې وروسته پیدا شوي دي. له موږ سره یوازې د دوی همدا نښې پاتې دي. ما پوښتنه وکړه چې د دې ماشومانو میندې او نیا په څه حالت کې دي. هغه سوړ اسویلی وکړ او ویې ویل چې ما تاسې ولې د ګاونډي په کور کې کېنولی. له سترګو یې اوښکې روانې شوې او بیا یې وویل زما ورېندارې او د ورېرو میرمنو ته دا نه ده معلومه چې د کور سړي چیرته دي. ان تر دې چې هغې کونډې یوې ته هم نه ده معلومه.
که ورته ویل مې نو څه به مې ویل؟ که خبره د یوه وه نو ورته ویلي به مې وو. دلته خو خبره د 5 کسانو ده. که ورته ومې ویل یا به مړی شي او یا به لیونی شي. زه یوازې یم نو ما ته به یې سمبالول ناممکن شي. ما پوښتنه وکړه چې تا تر اوسه دا کیسه پټه کړې څنګه ده؟ هغه وویل چې په دې خو دوی پوهېدل چې سړي فوج نیولي دي. کله چې زه له دوبۍ راغلم او په هر څه پوه شوم، یوه اونۍ وروسته مې له کورنۍ سره کیسه جوړه کړه چې هغوی ته یې ویلي دي چې زما ورور فوج له ځانه سره ساتلی دي، مګر زامن یې پرېښودلي دي، خو په دې شرط چې موږ یې بیا دلته ونه وینو. نو کراچۍ ته یې لیږلي دي. په حقیقت زه نه پوهېدم چې خبره به دومره اوږده شي. ما فکر کولو چې 1 کال وروسته به آزاد شي، بیا به دوی هم په خبره پوه شي. خو دا 3م کال دی چې تر اوسه یې په اړه هیڅ معلومات نشته. که رښتیا ووایم ما ته دا معلومات هم نشته چې ژوندي به وي که نه، یا به یې په هغه ورځ دوی هم ختم کړي وي. ما پوښتنه وکړه چې دوی اوس څنګه سمبالوي؟ ویې ویل داسې کوم چې کله مې د ورېندارې اولادونه یادېږي او ما ته وایي چې ما له اولادونو سره وغږوه، نو زموږ یو خپلوان چې په کراچۍ کې اوسېږي له هغه سره یې خبرې کوم. نو هغه د دې زوی جوړ شي او خبرې ورسره کوي. بیا هغه ته وایي چې زویه بیرته راشه، ډېر وخت کېږي چې نه مې یې لیدلی. بیا هغه جواب ورکوي چې مورې موږ به سمدلاسه درشو، خو چې بابا آزاد شي. ګنې مورې جانې موږ ته خطر دی او هغه مطمئنه شي. او زه چې هغوی ته څومره پیسې ورکوم ورته وایم چې له کراچۍ څخه ستا اولادونو را لیږلي دي. ما وپوښت خو دا به تر څو کوي؟ هغه وویل عالمزیب زه په ډیر عذاب کې ژوند تیروم. ژوند مې له غمونو او ویرې ډک دی. داسې ویره لکه په کور کې چې یو ساعتي بم لګېدلی وي او اوس به درز وهي. بیا مې وپوښت د ورېرونو مېرمنې دې درته څه نه وایي؟ د هغه پر څېره یوه له غمه ډکه مسکا ښکاره شوه. ویې ویل عالمزیب پښتنې لوڼې د خپلو میړونو پوښتنه کله کولی شي؟ زما په ژوند کې ډېرې دردونکې کیسې تېرې شوي دي. یوه یې دا ده ما یې په ژوندۍ بڼه فلم پوري هم کړې ده. بیا مې په بېلابېلو وسایلو سره شعر یا شریکه کړه تر څو کوم دره کې ولګېږي. په دې کې انقلابي کړکېچ هغه وخت راغی چې د پاکستاني فوځونو یو تشددي ویډیو خپره شوه چې یو پوځي په خپله جوړه کړې وه. په ویډیو کې لیدل کېږي چې خلک یې نیولي دي او د تشدد ښکار کوي یې. د یوه سړي خېټه څیرې وي او کولمې یې د باندې پرتې وي، نور پاتې پر ځمکه راکاږي. د یو بل لاسونه له شا لخوا ورتړلي وي، سترګې یې ورباندې پټې کړې وي او یو پوځي یوه تیزه لغته ورکړي. بیا یې په ډبولو لاس پورې کوي. یو بل پوځي ورنږدې کېږي او ورته وایي نوم دې څه دی؟ ځواب ورکوي عباس خان. ویډیو تقریباً 4 دقیقې شوې ده. په آخر کې ویډیو جوړونکی خپل مشر ته وایي چې صاحب دا څو مو بې ګناه ووژل. په ویډیو کې لیدونکی شخص ابو خان نومیږي چې اوس په بحرین کې اوسېږي. کله چې همدغه ویډیو ور وښودل شوه نو اقرار یې وکړ چې همدا زه یم او پر همغه ورځ همداسې شوي وو. زموږ یو ملګری ګیلمن اسدخیل د ابو خان سره مرکه کوي چې هر څه په تفصیل سره بیانوي. داسې هم زیاتوي چې دا پیښه د اپریل په 21 2015 کال کې شوې وه، یعنی په کومه نیټه چې ایدار جان یې له خپلو زامنو سره ګډ بیولی وو. اوس زموږ سره د هغې ورځې د تشدد په اړه نه ردېدونکي ثبوتونه شته، یعنی د تشدد ویډیو او د عیني شاهد مرکه چې فلم پوري یې کړې ده. د یو بل عیني شاهد له کورنۍ سره مې مرکې کړي دي. د ابو خان ټوله کیسه یې ټکی په ټکی وکړه. لنډیز یې دا دی چې له بحرینه خپل وطن ته ستنېدم. پلان مې و چې رخصتۍ تېرې کړم. د اپریل په 21 مې له کوره سره خدای پاماني وکړه. بحرین ته تلم نو په لاره کې خبر شوم چې ګرځبندیز دی.
بیرته کور ته راستون شوم. دغه وخت پوځیان زموږ تر کلي را ورسېدل. زما سره یې یو ملک هم روان کړ. ګورم چې د بیلابیلو کلیو نور کسان یې هم نیولي دي. د تشدد له امله په داسې بد حال ککړ وو چې په ډېرې سختۍ روان ول او له ځینو ساه وتلې وه چې پر خرو یې داسې بار کړي ول چې یوې خواته یې پښې او بلې خواته یې سرونه ځړېدل. بیا ما ترې وپوښتل چې دا بوډا اوس چیرته وړې؟ هغه غوښتل چې له دې ځایه 3 کیلومتره لرې د پوځ پوستې ته یوسي. دا سپین ږیری د شاهین پلار و، کوم چې زموږ سره نږدې کلي کې اوسېده او تازه له دوبۍ څخه راغلی و. کله چې شاهین پوځیانو نیولی و او ځان سره یې بیوه، نو پلار یې وویل دا مسافر دی، څو ورځې مخکې له دوبۍ راغلی، د ده پر ځای ما بندي کړی. خو کله چې فوج د ده خبره ونه منله، نو ویې ویل چې ما هم ځان سره بوزئ. نو فوجیانو دی هم روان کړی و. په دې ورځ ډیر تشدد وشو. ځینې کسان ووژل شول او په تراکتور سره د هغوی لپاره یو ځای وکیندل شو او هلته ښخ کړل شول. هغه کسان چې ژوندي وو واڼه ته یې یوړل او هلته هم تشدد د بیان وړ نه دی. موږ دغه مستند فلم ته انګلیسي سرلیکونه هم ورکړي وو او دا په ټولنیزو رسنیو کې مو هم د ثبوت په ډول خپاره کړي. هیله لرو چې یوه ورځ به موږ د اخترجان او شاهین په ګډون د زرګونو نورو کورنیو لپاره عدالت ترلاسه کولو کې به بریالي شو. د هغه مستند فلمونو لینکونه د دې ویډیو د تفصیل په برخه کې هم موندلی سئ.